محترم یو عظیم حدیث، یو لوی ناشنا حدیث د ذکر فبارکی، یو څلور کلمې د ذکر، څلور کلمات دي چې دا سلسل زلي سړی ووایي ډیر زیات ثواب لري. عزتمندو هغه ثواب چې سړی واوري زموږ د خوشحالۍ نه به سړي له جړا ورشي. دغه څلور کلمې چې سلسل زلي وي څومره ثواب به لري. راشه حدیث واوره. ام هاني رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ پاغه باندې تیر شو په خوا باندې دوته یا رسول الله قد كبرت، عمر می زیات شوی دی، وضعفت او کمزور شوی ما، نو ما ته دسی عمل یا راوخه و فمرني بعمل اعمله وانا جالسه، ما ته دسی عمل راوخه و اذا الناس تيما فناس تباندې کومه. د الله پیغمبر وته یو عظیم حدیث خودل د محترم ډیر زیات ثواب دی بکی. وته فرمایل سبح الله 100 تسبيحه، سلزلي سبحان الله و سبحان الله سبحان الله څومره ثواب دی. فانها تعدل لك 100 رقبه تعتقينها من ولد اسماعيل. سبحان الله. دغه سلزلي چې سبحان الله دی ویله د سلو مریانو آزادولو امر ثواب لري. هغه مریان د اسماعیل علیہ السلام د نسب دا ولی یو عام مریا آزادول چې کوم ته هغه ثواب لري ډیر زیات. دا چې د اسماعیل علیہ السلام چې هغه اشرف الناس دی او د الله یو خپل یو عظیم پیغمبر دی، دا غي بچینو کې یو بچی وي ته آزاد کې څومره ثواب لري. د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې سل بچی ته آزاد کړي مثال په تور دغه عمر ثواب لري. سل پیری سبحان الله. بیا تو فرمایل دویم واحمد الله 100 تحمیده، سلزري الحمدلله وربسي والحمد لله الحمد لله دا څومره ثواب لري. تعدل لك 100 فرس مسرجه ملجمه تحملين عليها في سبيل الله. د سلو اخانو امر ثواب لري. اسونو امر هغه اسونه چې هغه تیار شوي د جهاد لپاره، اسلحه په پوروي، بارم پوروي، ارسته په پوروي، سامانی پوروي او تیار د جهاد لپاره تا تیار کړي. سبحان الله. دریم وته امر کوي وكبر الله 100 تكبيرة، سلزلي الله أكبر ويوا فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. سلزلي شي الله أكبر الله أكبر دي ویلا ويدا دمر ثواب لري لك سل اوخان دا چې تا دخلی الله په لار کې تا ورکړي هدیه کړي لکه حج د پاره چې سړی هغه سل اوخان چې کمی ورکړي او په سبیل الله د پاره دمر ثواب لري او الله قبول کړي. څلورم ته فرمایي وهلل لله 100 تهلیله، لا اله الا الله ولا اله الا الله لا اله الا السلزلي. دا څومره ثواب ده. تملا ما بين السماء والارض، وې دا دومره اسمان او زمکه چې څومره فاصله ده دا ډکې. یعنی کچیرته یو جسم دې ثواب لور کړی شي اسمان او زمکه به ډکه شي دومره ده. ولا يرفع بلا ولا يرفع يومئذ لاحد عمل الا ان ياتي بمثل ما اتيت. په دغه ورځ باندې چې تا دغه کلمات ویلا د تانه د بل چا درانه اعمال نشته چې الله ته جکړه شي مگر هغه څوک چې ستاب شان دا ذکر ویلي. سبحان الله. دا حدیث کوم دی امام احمد رحمه الله، امام نسائی هم دغه رنګي نور علما او هغه ذکر کړی دی. ابن ماجه رحمه الله، شیخ البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې هغه صحیح کړی دی. سبحان الله، الحمد لله، والله اکبر، ولا اله الا الله. دا سلور کلمې شپې سلزلې چې سړی وي د عمر لوی لوی ثواب هغه لري. سل اوخان، سل مریان آزادول، سل اسونه هغه د الله په لار کې تیارول د جهاد لپاره، او سل اوخان د حج لپاره هغه تیارول ورکول. ام دغه رنګي دومره ثواب چې اسمان ازمکه هغه ډکیږي. هذا بالله تعالی التوفیق.